الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صدق الله العظيم. تمام مؤمنان ورونو، الله سبحانه وتعالى د جاهلیت د دور او د شرک او د کفر او د بيدینۍ د دور یو شوم عمل او بد غیرت مسلمان امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته حکایت کوي او قصه کوي. فرمایي د سورة نحل 55 آیت مبارک کی فرمایي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى، او هر کله به زیری ورکړ سو یو د دې مشرکینو قریشو کفارو ته په زنانه اولاد باندې ظل وجهه مسودا، مخ به یې تک تور سو، وهو کظیم، او دی به له قهر او له غصې ډک و. تر دې چې الله عز وجل فرمایي یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، پټ په ګرځېدلو قوم خپل څخه د هغه بد زیري په وجه باندې، او دا سوچ و تدبیر به ورسره و چې ایمسکه علی هون، آیا سره له ذلته او سره له شرمه یې وساتي، ام یدسه فی التراب، او که ژوندی خښه کې په خاورو کې. د دې په تصور او انتخاب کې به و. الله سبحانه وتعالی فرمایي الا ساء ما یحکمون، خبردار بده فیصله کوله دوی، بد سوچ کاوه دوی. دا د قریشو د کفارو یو ارزښت و، یوه عنعنه وه چې د زنانه اولاد دپاره به یې داسې انګیزه لرله. تفسیر بغوی لیکي چې د مدر قبیله او د خزاعه او د تمیم قبیلې د عربو په قبایلو کې په دې ارزښت پاللو عنعنه پاللو کې پیشګام او مخته و. او فرمایي وکان الرجل من العرب، عموما په عربو کې داسې یو دستور و چې اذا ولدت له بنت واراد ان يستحييها البسها جبة من صوف او شعر، چې که به زنانه اولاد پیدا سو او اراده او ذهن به د دې جوړ سو چې هغه د ژوندۍ پاته یي، نو داسې نسي په معاشره او په کلي کور کې به له ده سره اوسېدله، بلکې هغه بسې قابل دی څړ د حیواناتو د څرخ د حیواناتو قابله سوه، نو د وړیو د وزغنو به یا د وزغنو به یې کومه جبه او کوڅه ورته تیار کړی و، هغه به یې ور واغوست چې مستوره یي او خلک یې نه ویني چې دا د ښځې په لباس کې ده، او نوره به ژوندی وه او ایبل و غنم به یې په بادیه او په صحاریو کې په باندې پوول. لکه نن سبا چې د موږ د ځینې اعرابو کوچیانو دستور ده په ښځو باندې مالونه پیایي، بوټي پې باندې راوړي، اوبه پې باندې راوړي لرې لرې ځایونو څخه، او کډې او مزلونه پې باندې چلوي. خو دا په هغو کې یو ډېر ښه دستور و عادت ده، او نارینه یې ډېر غوړ بریتې ګرځي. او تفسیر بغوی لیکي چې وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية، که به د دې ذهن جوړ سو چې وزنی یي او ژوندی د له ده سره نه یي، بیا به یې په یو قسم باندې سره له ذلت او سره له شرمه پټه ساتلې وه په کور کې، مګر 6 کلو ته به ورسېدله. کله به چې هغه 6 کلنۍ سوه، نو قال لأمها زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها،
ښه یې ښایسته که او جوړی که، سر یې ږمنځ که، سترګې تورې که، ښکلي کالي ور واغونده، خپلوانو ته یې ولم. او دې ظالم به تر مخکې په صحرا کې کویه او کنده ورته کندلې وه، او کله به چې هلته سره ورسېدل نو دې ته به په قهر و په غصه سره ویل چې ته دې کندې ته وګوره دا څه دي. هغې به چې ور وکتل فیدفعها من خلفها فی البئر، په دې کنده کې به یې له شا ورپورې وهله او کندې ته به یې غورځاره کړه. ثم یهیل علی رأسها التراب حتی یستوي البئر بالارض. امام بغوی لیکي چې نیتي به ظالم شروع سو، خاورې به یې پې باندې ور اچولې، که به هغې هر څو فریاد کاوه، چغې به یې وهلې، مګرم چې هغه کړی به یې ډک کړو او له مځکې سره به یې برابر کړو او دا به یې پټه کړه. دا د دوی ارزښت و، دا د دوی غیرت و، دا دوی له خپل اولاده سره سلوک لارو. امام بغوی فرمایي چې همدغه څه ته الله سبحانه وتعالی په دې آیات کې اشاره کوي چې ایمسکه علی هون، له ذلت سره سره یې وساتي چې بیا دغسې مالچراني پې باندې کوي، ام یدسه فی التراب، او که په خاورو کې په دغه ډول باندې ژوندۍ ښخه کړي. ساسانامی دا د پرزدق مشهور شاعر تره و، په هغه کې داسې یو ذهنیت پیدا سوی و چې دا کار ظلم ورته ښکارېدو، سره له دې چې دی مشرک ده او کافر ده او په دین باندې مشرف نه ده، خو هغه انساني خصلت ورته دا درد و احساس پیدا کړی و چې دا یو عظیم ظلم ده. نو چې د چا به لور پیدا کېده، ده به هغه پلار ته یې پیشنهاد وکړو چې زه به تا ته یو ښه زبردسته اوښ درکړم او دا لور به ته نه ښخوې او ژوندی یې مه ښخوه او مه یې وژنه، نو دا دې پاته یي. بس د هغه په بدله کې به اوښ ورکړو. پرزدق شاعر په خپله شاعري کې ټول عمر د دغه خپل ساسانامې تره په دې عمل باندې به افتخارات کول. بناءً دا یو خصلت و، یو عنعنه وه چې الله عز وجل د اسلام پر راتګ سره دا بدله کړه. اوس په مسلمانانو کې باید دغه بني اسرائیلي او د شرک د دور، د جهالت د دور خصلت نه وي چې زنانه دپاره د عار په سترګه باندې ګوري. تر حالې کې چې موږ مسلمانانو کې اکثرو کې دا خوی عادت ته چې زنانه اولاد یې وسي نو لکه په کور کې چې مړی سوی یي، خپ په چوپه یي او ټول پریشانه یي پې باندې. او داسې نه ده. د دې په باره کې همدغه آیاتونه رالو او الله عز وجل په ډېره سخته لهجه باندې فرمایي چې واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هغه ورځ چې راسي چې د انسانانو په اعمالو کې یو شنیع او بد عمل دا و چې دوی به ژوندۍ لوڼې ښخولې او بیا د هغه قضاوت په ورځ باندې له هغې موعودې څخه پوښتنه وسي چې په کومه جرم باندې ته په خاورو کې ښخه سوي وې، څرنګه به هغه پلار دغه کندې ته ورپورې وهلې او له پاسه به یې خاورې در باندې اچولې. هلته مفسرین کرام فرمایي چې داسې قرائات هم راغلی چې واذا الموءودة سألت، کله چې هغه موعوده ژوندۍ ښخه سوي په خپله پوښتنه وکړي، دا پوښتنه وکړي چې بأي ذنب قتلت، زه ولې وژل سوی وم. نو دا په همدغه لهجو سره په قرآن عظیم شان کې د دې عنعنې، د دې ارزښت او د دې رواج تبدیلي راوستله، نسخ یې کو، رد یې کو او مردود یې کو. بناءً رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو تعلیماتو کې به هر وخت په دې باندې تاکید کاوه چې د لورانو په پالنه کې، د خوندو په پالنه کې داسې داسې اجرونه دي او د زنانو سره په سلوک کې ډېر اهتمام کوي. تر حجة الوداع پورې چې آخرنۍ خطبه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مهمو امورو کې یو امر دا و چې تاسې د ښځو په باره کې خاصه توجه ساتئ،
ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مسله ډیره د الله له لوري ورته مهمه او اهمه تلقین سوې ده، وحیه سوې وه. امام قرطبي رحمت الله علیه د ابو نعیم رحمه الله په حواله سره چې ابو نعیم په خپل مصنف کې یو حدیث مبارک دی اعمش او هغه له ابي وائل له عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه را نقل کړی ده. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من كانت له بنت د چا چې ولور وي فادبها او هغې ته تربیت ورکي، تأدیب ورکي، وی پالي، وی روزي، فاحسن ادبها او د هغې تربیت صحیح طور باندې وکي، وعلمها او علم یې ورکو، تعلیم یې پې باندې وکو، دین یې پې باندې زده کو، د دنیا امور یې پې باندې زده کړل، فاحسن تعلیمها او ښه تعلیم د هغې وکو، ښه تربیت د هغې وکو، ښه سبق یې پې باندې ووایو، ښه مدرسه او پوهنتون او تعلیم یې پې باندې وکو، او اسبغ علیها من نعم الله التي اسبغ عليه او پریمانه یې کړل په هغې باندې هغه د الله ورکړ سوي نعمتونه چې په ده الله پریمانه کړي وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کانت له سترا، یا راوي شک ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حجابا، خو به هر حال دغه عملیه د ده به دا ستر و حجاب و ساتنه و حفاظتي من النار، له اور او له جهنم څخه. دا د اسلام تعلیمات دي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من عال جاریتین ای بنتین، څوک چې د دوو جاریو چې دلته مراد ځینې لورانې دي، که هغه که یې مینځي که یې خوندي، دا ټولې په دې حکم کې داخلي دي. د هغو تعایل یې وکړو، د هغو سرپرستي یې وکړه، د هغو پالندره یې وکړه، حتی تبلغا، مګر تر څو چې هغه بالغې سوې او په ښځونو باندې ګډې سوې، نو جاء یوم القیامه، دا انسان دا پالونکی د دې دوو لورانو به راځي په ورځ د قیامت کې، انا وهو وضم اصابعه، زه و هغه به دغسې جوړه جنت ته ځو. رواه مسلم، دا حدیث مسلم شریف را نقل کړی. او امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې فرمایي چې ومعنا عالهما یعنی قام علیهما بالمؤنة والتربیة ونحوهما، هغه د هغې په سرپرستي کې د هغې په باره کې مصارف او تکلیفونه وګالل، تربیت یې د هغې وکړو، تعلیم د هغې وکړو، علم یې پرې باندې زده کړو، له دین او له اسلام او له الله او د الله له حقوقو د الله له فرایضو یې خبره کړه، نه تنها سې نفس شپني یې پرې باندې کوله لکه د جاهلیت د دور. نو دې ته ویل کېږي چې عاله جاریتین، دا د عالهما مطلب هم دغه ده. الله دې موږ له جاهلي خصلتونو او ارزښتونو څخه راوباسي، او الله هم د دین په خصلتونو او د دین په تعلیماتو باندې مزین کړي. اقول قولي هذا استغفر. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.